درته کوله چې نن پر سیاست باندې تقسیم موږ د شک وتلي اول خو پر سیاسي پارټیانو تقسیم دي چې یو سیاسي پارټي والا د بل سره کښېنوي یو جهان خواري به په مابین کې کېږي بیا هم په اخلاص نه سره کښېني د دې ثبات بیا موږ پر قومو تقسیم دي چې یو قوم ته په بل باندې جګوي هېڅ امکان نه لري به دا یو فیصله ده سوې په شعور کې ده یا په لاشعوري کې ده خو زموږ عملي دغه وینو د هغه څه په دې خوا بیا موږ پر مفاداتو باندې تقسیم یعنی که زه دا وایم چې په موږ کې یو څو سوه کسان راوځي میدان ته او پر دا میدان باندې په دې شکل راوځي چې زه به د خپلو مفاداتو سره دغه سودا نه کوم خپل مفادات به زه پرېږدم زما دا یقین دی چې دا مسله به په څو ګڼټو کې خلاص شي لیکن موږ د ډي سي په کچاري کې مې یو قسم مجلسونه پراته دي د کرنل په دغه کې مې کله کې بل قسم مجلسونه پراته دي د بل کرنل په کله کې بل قسم مجلسونه پراته دي چې د ښار په حواله مجلس راسي ما ته هغه شان مخ ته ودرېږي نو د مفاداتو سره هم مخامخ شو د دې پر بنیاد باندې نن زموږ ته هغه زخم رسېږي چې هغه زخم به بیا د جوړېدو قابل نه وي دا موږ وایو او برملا وایي چې زموږ دغه زخم به بیا د ګنډلو نه وي دا به د ګنډلو څه ووځي زموږ څه خپله بابایي مځکه در لاس وځي زموږ څه یعنې اول ورځ چا اندازه کړې وه چې په تېر 20 کاله کې یا په 10 کاله کې یا په 40 کاله کې 100,000 ښځې زنانې د افغانستان دا دلته راوت شوي دي د کوټ صدر چمنه پورې د دې دا هلته وت شوي دي دا 2 لکه رشتې تی فرض کوي 2 لکه رشتې شوي دي 2 لکه خواشیانې 2 لکه خسران 2 پلکاو اخشیان بیا د هغه کورنۍ د دې ګروپ د لار سره بنده شول نو دا په خطره کې ولید او کاروبار چې زموږ خلکو په تېر 88 کاله کې د پاکستان د ازادۍ بعد کمې پیسې ګټلې دي یا په خوارۍ ګټلې دي یا په مسافرۍ ګټلې دي یا په وینو ګټلې دي یا په خولو باندې ګټلې دي دا ویلي کړي هم نه دي دا دغسې بسته په افغانستان کې پاتې سولې دی د خیر پر غونډۍ د دې ورته کښېناست که د کم سړي په دې باندې